مهم خبر د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه کې پر ځانګړي استازي بحث کیږي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنه سره همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي ټاکل شوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري 2 ورځې وروسته د افغانستان په تړاو جوړېدونکې غونډه کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو په تړاو بحث وشي. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتوني ګوتریش به هم د دوحې له غونډې وروسته د ځانګړي استازي ټاکلو په اړه د ترسره شویو مشورو راپور غړو هیوادونو ته وړاندې کړي. په دوحې غونډه کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل جنجالي شول او هماغه وخت داسې هم وویل شول چې ښایي د ځانګړي استازي پر ځای ځانګړي همغږي کوونکي اعلان شي. دوستانو دا و د نن چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.